د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د پکتیا سب سټیشن د ګردې زرمت سړک د شهیدانو ښوونکو او مامورینو د ښارګوټي د پکتیا صنعتي پارک او د امنیه قمندانۍ د نوې ودانۍ د پرانیستې او د پکتیا عمومي امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه د روان کال د حمل په 12مه نیټه د لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ یاد ولایت ته سفر وکړ. د پکتیا مرکز ګردیز ته د رسیدو پر مهال د پکتیا ملکي او نظامي مسؤلینو، مشرانو، متنفذینو او د بېلابېلو اقشارو استازو جمهور رئیس ته تود هرکلی ووایه. د تشریفاتو قطعې له معاینې وروسته جمهور رئیس غني په هغه امنیتي غونډه کې ګډون وکړ چې د امنیتي او دفاعي ارګانونو مسؤلینو پکې حضور درلود. مسؤلینو جمهور رئیس ته د پکتیا د عمومي امنیتي وضعیت او د امنیتي پلانونو په اړه د وروستیو اجرااتو راپور وړاندې کړ. امنیتي مسؤلینو د پکتیا ولایت د مفصل امنیتي راپور د وړاندې کولو ترڅنګ امنیتي مسایلو ته د جمهور رئیس له پاملرنې قدرداني وکړه او ډاډ ورکړ چې ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو په ګډو هڅو او بشپړ انسجام د دښمن پلانونه شنډ کړي او شپه ورځ په دې برخه کې هلې ځلې کوي. جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان د پکتیا د امنیتي وضعیت د اوریدو او ارزونې وروسته د هیواد د دفاع د تروریستانو د ځپلو په لار کې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشرتابه منصوبینو کوښښونه او سرښندنې وستایلې. جمهور رئیس محمد اشرف غني د دغه ولایت د امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د لا تحرک او منظم محاربوي پلان د جوړونې له لارې دې د دښمن ځالې له منځه یوسي او د هغه ولایت د سراسري امنیت په ټینګښت کې تر پخوا زیاتې هڅې وکړي. په امنیتي غونډه کې له ګډون وروسته جمهور رئیس غني د پکتیا د برېښنا سب سټیشن پرانیست. د هیواد جمهور رئیس د پکتیا ټولو خلکو ته د دغه سب سټیشن د پرانیستې مبارکي وویله. زه ټول د پکتیا ولس مبارکي وایم چې رڼا راغله. رڼا پسې به انشاءالله تعالی کار راسي، انشاءالله تعالی پانګه به راسي او هغه کورونه، هغه دفترونه چې په تیاره کې وو په رڼا کې به راسي. زه غواړم لومړی له ډاکټر صاحب قیومي نه د زړه له کومې نه مننه وکړم چې له ورځې نه چې دوی بیرته افغانستان ته تشریف راوړل. دوی د یو ډېر ستر پوهنتون د امریکا رئیس و، بیرته راغلل او موږ د برېښنا ترتیبات په داسې طرح مطرح کړل چې واقعا بدلون راغلی. 7 ولایاتو کې په دې څو کالو کې برق راغلی او لا به انشاءالله تعالی ډېرېږي. زه جناب غالب صاحب نه هم مننه کوم چې له وخت نه چې معین د برېښنا وزارت او مخصوصا له هغه ورځې نه چې د برېښنا ادارې ته راغلی له هېڅ نوعه زحمت نه یې صرفه نه ده کړې. نور همکارانو نه هم ټولو نه مننه کوو. جمهور رئیس غني د پکتیا د خلکو له حوصلې څخه په مننې وویل اما خوشحالیم د پکتیا د ولس دپاره او زه غواړم چې په دې مرحله کې تاسو له حوصلې نه مننه وکړم. در سره وعدې ډېرې سوي وي، عملي سوي نه وي او والي صاحب نه مننه کوم چې په دوامدار توګه یې راته ویلي دي چې څه سوي او څه نه دي سوي. بعضې اوقات د نیت او د عمل منځ کې یو شی ده چې ورته اداره وایي او اداره اصلاحات غواړي. بیا مننه کوم او له حوصلې نه ځکه تا سره ژمنه اول دا وه چې په څو میاشتو کې اوسي، اما اوس پخه راغلې او انشاءالله تعالی بل وارې به دې شبکې او هم د اندازه د برق په راتلونکي کلو کې وګوري او هیله مې دا ده چې بیا د جلغوزیو د پروسس او د نورو برخه کې ټول پکتیاوال پانګه را سره واچي چې انشاءالله تعالی د نتیجه ټول ورسوي. وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غني د امنیه قمندانۍ د نوې ودانۍ د کاري پروژو ګردې زرمت سړک، صنعتي پارک او شهیدانو ښارګوټي د پرانیستو په مراسمو کې ګډون وکړ او د هغه په لارښوونه د یادو پروژو کار په رسمي ډول پرانیستل سو. جمهور رئیس غني د پکتیا د خلکو د ملي فکر، زغم او حوصلې قدرداني وکړه. زه تاسو له صبر او له حوصلې نه مننه کوم. که هرات کې سلما جوړ که تاسو جشن ونیو، که قندار کې سرکونه جوړ کړل یا هلمند کې
کجکی آباد که تاسې جشنون که بامیان کې سرکونه افتتاح کړل تاسې جشنون هر ګوټ د افغانستان کې چې یو لوی کار وسو تاسې پکتیا کې د افغانستان بیرغونه جګ کړل او چې ټپي راغلله تاسې ورته ښه راغلاست وویل اما په دې ټول وختو کې تاسې حوصله وښوده او زه له تاسې له حوصلې نه د زړه له کومې مننه کوم ځکه تاسې دا حوصله وه چې ثابت هم کړله چې د افغانستان ولسمشر ټول افغانستان پورې تعلق لري او د پکتیا میرمنې جنکۍ ځوانان علمای کرام قومي مشران ټول ملی دي فکر ملی ده خوب ملی ده ژوند ملی ده عقیده د ملی وحدت ده او د اسلامي مساواتو په اساس باندې بیا غوښتنې وکړلې چې اوس نو لږ څه موږ ته هم توجه وکړو دا باید هغه نمونه وي چې هر افغان چې په هر وزارت کې په هر مقام کې ده اول ټول افغانستان ته وګوري بیا هغه ځای ته چې کور ورته وایي ځکه دا یې موږ او د تاسو ټول کور ده جمهور رئیس غني زیاته کړه په پکتیا کې د برېښنا د سبسټیشن په پرانیستلو سره به د برېښنا د 1 کیلو واټ بیه له 10 افغانیو څخه 6 افغانۍ ته راټیټه او د دې ولایت په صنعتي کېدو کې اساسي رول ولري. نن زه مبارکي در کوم چې رڼا راغله قیمت د 1 کیلو واټ برق له 10 افغانیو نه 6 افغانیو باندې کمیږي دا 15 چنده کمیدل د قیمت موږ او تاسو ته به انشاءالله 15 چنده زمینه د فعالیت راکړي او دا ابتدا د کار ده کورونه دفترونه قول اردو په برق راسي اما ما اصلي ایله داده چې صنعتي پکتیا وګورم د جلغوزي پروسس وګورم د مڼو پروسس وګورم دلته فابریکې وګورم لومړی درجه ولایت یې لومړی درجه به در سره چلند کیږي لومړی درجه به خدمت کیږي دا نه ده چې پکتیا په اداري نظر نه لومړی درجه ولایت ته بدل شوی د توجه له نظر نه باید نوم لومړیتوب ولري او دا لومړیتوب به زه کوم ځکه که زرنده د پلار ده هم په وار ده نو اوس نوبت هم رسېدلی جمهور رئیس محمد اشرف غني زیاته کړه پکتیا د افغانستان د تمدن کور او بالاحصار به د تمدن د کور په توګه بیا ځلي ورغول سي. جناب والي صاحب څو تبصرې وکړلې زه په هغه باندې وغږېږم بیا به څو نورې خبرې خدمت ته لومړی د بالاحصار خبره مو کړله په سر و سترګو په 6 میاشتو کې به کار شروع کېږي 3.5 کال افتخار تنها چینو ته وګورئ د میرزکې دومره طلاوې چې د میرزکو په چینو کې پیدا سو افغانستان کې بېسارې دي دا د تمدن کورو دا بالاحصار د پکتیا د تمدن نښه ده جمهور رئیس د پکتیا پکتیکا او خوست ولایتونو له خلکو مننه وکړه چې د صادراتو او جلغوزیو د پروسس موضوع یې له ده سره شریکه کړه. زه غواړم د پکتیا پکتیکا خوست له ولس نه یوه ډېره خاصه مننه وکړم او هغه دا ده چې د جلغوزیو مسله ما سره مطرح کړل ما تر اوسه پورې 4-5 جلسې نیولې له دراني صاحب نه خاصا مننه کوم آخري جلسه مې د والي صاحب د پکتیا والي صاحب د پکتیکا او والي صاحب د خوست سره وه د لوی پکتیا جلغوزي
به د افغانستان د جلغوزي په نامه ټول نړۍ کې مشهور کېږي. نو تاجرانو سره چې پسته وغږېدلو انشاءالله تعالی دا زمینه به برابریږي او په مخه به ځو. جمهور رئیس محمد اشرف غني په هیواد کې د سولې پر ټینګښت او پایدار ثبات ټینګار وکړ. وی ویل حکومت د سولې راوستلو ته ژمن دی. غوښتنه مې څه ده له تاسو؟ اوس سوله راوړئ. دوه شیه له تاسو نه زه سږ کاله غواړم. لومړی سوله ولسي کړئ. دا وړاندیز چې ما کړی ایله ده چې په تاریخ کې بېساری. ولې وینه تویېږي؟ پس له دې نه هره وینه که څوک تویوي د خدای جل شانه مخالفت کوي، د ولس مخالفت کوي. او له تاسو هر یو نه غواړم چې ولسي فشار پر سوله راوړي. دوم شفاف انتخابات. 1990 کې د ملي شورا او د ولسوالۍ شوراګانې 1990 کې د ولسمشري انتخاب. ګډون هم غواړم، مینه هم غواړم، ځکه چې په دې باندې باید افغانستان ثابته کړي چې موږ خپل اساسي قانون باندې ژمن او د اساسي قانون په چوکاټ کې انشاءالله تعالی د ټولو افغانانو هر چیرې چې هیلې ترسره کړي، یو بل سره په مینه، یو بل سره په اعتماد باندې موږ دا ولس جوړولی سو. هیچ افغان از هیچ افغان کرده برتر نیست، هیچ افغان از هیچ افغان کرده کمتر نیست. دا وطن موږ ته چا نه ده راکړی. افغانستان افغانانو ته چا نه ده رابخلی. دا وطن موږ په وینې ګټلی، په وینې او په مینې به یې پالو. په دې مراسمو کې د پکتیا والي شمیم کټوازي دغه ولایت ته د هیواد جمهور رئیس څخه د سفر او د انکشافي او اقتصادي پروژو په تطبیق کې د پاملرنې په خاطر مننه وکړه. هغه څرګنده کړه پانګوالو د صنعتي پارک د جوړولو غوښتنه لرله چې نن دا پارک پرانستل سو. په دې مراسمو کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازي هم خبرې وکړې. جمهور رئیس او ورسره پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ دا چې په دې ولایت کې بېلابېلې پروژې پرانستلې مننه وکړه او له جمهور رئیس څخه یې وغوښتل چې د پوهنې د وضعیت د ښه والي، د لارو جوړولو، د روغتونونو روغتیایي خدماتو د ښه والي او دغه راز د ګمرکونو او نورو دولتي ودانیو جوړولو ته لا زیاته پاملرنه وکړي. په دې مراسمو کې د شهیدانو یو شمېر کورنیو ته د هیواد جمهور رئیس د ملکیت سندونه هم وویشل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیا ولایت ته د خپل سفر په ماسپښین د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست له غړو او د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره وکتل. په دغه کتنه کې لومړی د پکتیا والي شمیم کټوازي خبرې وکړې او د ښځو د وضعیت د ښه والي په برخه کې د جمهور رئیس د ځانګړې پاملرنې له امله مننه وکړه. وی ویل د دې ولایت د ښځو د ستونزو د حل په برخه کې په تیرو 6 میاشتو کې له ښځو سره مسلسلې ناستې لرلې دي او ستاسې د لارښوونې مطابق په دې ولایت کې د ښځو ستونزو ته رسیدګي سوې ده. کټوازي ویل سږکال موږ د دې ولایت په 8 ولسوالیو کې د 12 ټولګي ښځینه فارغانې لرلې او دغه راس 10,000 نجونې ښوونځیو ته نوې جذب سوي دي چې دا په دې ولایت کې د پوهنې په برخه کې مثبت بدلون دی. کټوازي هغو پروژو ته چې د جمهور رئیس له لوري نن پرانستل سوې په اشارې وویل د پیل سوو پروژو د چارو ډیره ګټه به د دې ولایت ښځو ته ورسیږي. هغه زیاته کړه ستاسو د لارښوونې په اساس مو په پکتیا کې ښځو ته روغتون ځانګړی کړ. دغه راز به هڅه وکړو چې په دې ولایت کې د ښځینه او د لاسي صنایعو لپاره مارکیټ او بازار ولرو. وروسته د دغه ولایت د ښځو چارو رئیس نسرین نوري اخیر خبرې وکړې او د هیواد جمهور رئیس ورسره پلاوي ته د هرکلي ترڅنګ د ښځو ستونزو ته د رسیدګۍ په موخه د هغه د ځانګړې پاملرنې مننه وکړه. هغې وویل ښځو ته د امتیازي یا تشویقي معاشات په پام کې ونیول سي. دغه راز په دې ولایت کې د قابلګۍ انسټیټیوټ فعال شي. د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي ستونزه د حل او پخوانی روغتون دی په ولادي او نسایي روغتون بدل او د حفظوي روغتون ټولې برخې د عدلي طب د څانګې په ګډون چې تر دې مهاله په دې روغتون کې نسته فعالې سي.
ورپسې د پکتیا پوهنتون استاد نازدانې پکتیاوال او همدارنګه نرګس حیا د جمهور رئیس د کړنو قدرداني او ملاتړ وکړ او په بیلابیلو برخو کې د دغه ولایت د ښځو ستونزې په ځانګړي ډول د پوهنې د دیني مدرسو د نشتوالي ښځینهو ته د کاري فرصتونو د ایجاد د پکتیا پوهنتون د ودانۍ د جوړولو او نورو برخو کې له جمهور رئیس سره شریکې کړې. د هیواد جمهور رئیس د یادو ویناوالو د خبرو له اورېدو وروسته ګډونوالو ته د لومړۍ میرمن تاوده سلامونه وړاندې کړل او دې ته په اشارې چې کلیو پراختیا وزارت د ښځو شوراګانو ته پیسې ورکوي او لومړیتوبونه به یې په ګوته کوي وویل لارښوونه کوم چې د ښځو اتحادیې دې په پکتیا ولایت کې ایجاد او د جلغوده د پروسس مرکز به جوړ سي. د هیواد جمهور رئیس د پوهنې په اړه وویل سږکال به په ټول هیواد کې 6,000 معیاري ښوونځي جوړ سي چې د نجونو ښوونځیو ته به د لومړیتوب حق ورکول سي او دغه راز به موږ د پکتیا په هره ولسوالۍ کې یو مسلکي ښوونځی ولرو. هغه زیاته کړه د پکتیا ولایت په ټولو ولسوالیو کې به د پولیسو مرکزونه او اساسي ودانۍ جوړ سي. محمد اشرف غني څرګنده کړه سږکال به د ښوونې او روزنې په برخه کې په اساسي ډول کار وسي او د نجونو ښوونځیو ته به لومړیتوب ورکول سي. هغه دغه راز زیاته کړه په نږدې وخت کې به 8,000 بسونه اعلان سي او د ښځو ونډې ته به ځانګړې پاملرنه وسي. د غونډې په پای کې د هیواد جمهور رئیس ویل په لوړو بستونو کې به د ښځو د استخدام په برخه کې اقدام وسي. په دولتي ادارو کې به د ښځو ونډه زیاته سي. د روغتیا په برخه کې به شته ستونزې امکاناتو ته په کتو حل او په عدلي او قضایي ارګانونو کې به د ښځینه قاضیانو برخې ته پام وسي. محمد اشرف غني پکتیا ته د خپل سفر په لومړي مازدیګر له علماو سره په کتنه کې د هغوی غوښتنې او وړاندیزونه واورېدل. په دې کتنه کې لومړی قاري خواج الدین د نورو علماو په استازیتوب خبره وکړې او وسلوالو مخالفانو ته یې د جمهور رئیس د سولې له پیغام څخه مننه وکړه او هغه یې هر اړخیز او عادلانه وباله. هغه زیاته کړه ستاسې د پاملرنې له برکته پکتیا نن په هره برخه کې پرمختګ کړی. زموږ خلک د سولې او بیارغونې سره مینه لري او ډاډ درکوم چې د حکومت له برنامو څخه به ملاتړ کوي. قاري خواج الدین وویل د علماو د اسنادو د ارزونې ستونزه د حل سي او د دې لپاره د ولایتونو او زون په کچو د اسنادو د ارزونې اسانتیاوې برابرې سي. نوموړي دغه راز په مرکز ګردیز کې د جامع جومات او اسلامي څېړنو مرکز د جوړولو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د بندیانو د دوسیو ارزولو ته دې توجه وسي. قاري خواج الدین وویل هغه خلک چې زموږ سرتیري ډاکټر انجینر او بېګناه وګړي وژني د خدای او د افغانستان د خلکو دښمنان دي. وروسته جمهور رئیس غني خبرې وکړې ویل د خلکو په منځ کې علما ځانګړی مقام او ځای لري او هر ځل چې په افغانستان کې کوم آفت راغلی ټول د اسلام تر بیرغ لاندې راټول سوي یو او د یو قشر په توګه ستاسې حیثیت او مقام خاص دی. جمهور رئیس زیاته کړه تاسې په دوامداره توګه زحمت ګاللی. زموږ عقاید او ارزښتونه په یوه ورځ نه دي پیدا سوي بلکې سلګونه کلونه پرې کار سوی او پختګۍ ته رسېدلی دي. محمد اشرف غني ویل زما دنده دا ده چې د ارګ او جومات ترمنځ فاصله لرې کړم. د جوماتونو په برخه کې پانګونه شوې او تاریخي جوماتونه بیرته رغول کیږي. جمهور رئیس څرګنده کړه دا نظام ستاسې دی او تاسې د نظام یاست. هغه زیاته کړه ستاسې د اسنادو د ارزونې په برخه کې به اساسي اقدامات وسي. د هیواد جمهور رئیس ویل د بندیانو صلاحیت لوی څارنوالۍ ته ورکول سوی چې د هغوی دوسیې وارزوي. هغه زیاته کړه د هیواد په زندانونو کې مې د اصلاحاتو لارښوونه کړې ده. جمهور رئیس غني په هیواد کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د علماو د رول ارزښت په اشارې وویل. په دې برخه کې ستاسې غږ مهم دی او د اندونیزیا په غونډه کې چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې جوړه سي د افغانستان علما به د اندونیزیا او پاکستان له علماو سره وګوري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس څرګنده کړه غواړم له ټولو اسلامي هیوادونو سره د علماو د شبکو د ایجاد زمینه برابره سي. هغه وویل اړوند ادارې ته لارښوونه کوم چې علماو ته د کور جوړولو په برخه کې پاملرنه وکړي. جمهور رئیس غني علماو ته په خطاب کې وویل د پوهنې وزارت سره په همغږۍ جوماتونه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په مرکزونو بدل کړئ. جمهور رئیس محمد اشرف غني د خپلو خبرو په پای کې څرګنده کړه په هیواد کې د دارالافتا موجودیت حتمي او ضروري دی ځکه ستاسو غږ منطق او استدلال ډیر اړین دی.
تاسې له حق څخه دفاع کوئ او ټولنه هم حق او عدالت غواړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیا ولایت ته د خپل سفر پر مهال د دغه ولایت د بېلابېلو قومونو له یو شمېر مشرانو او متنفذینو سره هم وکتل. په دغه کتنه کې یادو مشرانو د تمدید وړ انرژۍ او عمراني پروژو په برخه کې د جمهور رئیس د هڅو مننه وکړه. هغوی وویل موږ له ټولو پرمختیایي برنامو ملاتړ کوو او نن له پکتیا سره د شویو ژمنو د ثمرې شاهدان یو. هغوی خپلې زیاتې ستونزې د روغتیا په برخه کې وبللې. ویل که څه هم د پکتیا روغتون حفظوي سوی خو مکمل تجهیزات او پرسونل نه لري او باید دې برخې ته پاملرنه وشي. یادو مشرانو څرګنده کړه د پکتیا خلکو په یوه جرګه کې پریکړه کړې چې خپلې لوڼې او زامن ښوونځیو ته واستوي، خو زموږ ستونزه د ښوونځیو د ودانیو او مسلکي ښوونکو نشتوالی دی. هغوی د کارموندنې او قانونو په برخه کې د حکومت د پاملرنې غوښتنه وکړه. دوی وویل متوازن انکشاف د ملي یووالي د پیاوړتیا لامل ګرځي. په ځانګړي ډول د پوهنې په برخه کې ټولو خلکو د حکومت د برنامو ملاتړ کړی او همکاري یې کوي. د پکتیا مشرانو دې ته په اشارې وویل چې خلک غواړي د پرمختیایي پروژو له تطبیق څخه څارنه وکړي ترڅو د فساد مخه ونیول سي. هغوی د شفافو خپلواکو ټاکنو پر ترسره کېدو د ټینګار ترڅنګ د تروریستانو د نفوذ څخه د مخنیوي په خاطر د سرحدي قواو د تجهیز غوښتنه وکړه. دغه راځيادو مشرانو په دولتي ادارو کې د لوستو کسانو لپاره د زیاتې ونډې او د دې ولایت ځوانانو ته د دولتي بورسونو تخصیص وغوښت. جمهور رئیس غني د دوی د خبرو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته وویل نو هره خبره چې په زړه کې ده باید په خوله کې م راسي او هره ګیله چې لري په دواړو سترګو. زه غاصبانو ته حوصله نه لرم، زه فاسدینو ته حوصله نه لرم، تاسو ته تر آخر د ژوند حوصله لرم. خبرې ډېرې مهمې وې. پرون شپه د احمد خیلو تر قاسم خیلو پورې د 18 کیلومتر سړک له تدارکات نه تیر سو. نو دا د مبارکي دغه شی مې چې په هرات او په پکتیا کې وکړې انشاءالله تعالی ټول افغانستان کې به یې وکړم. ولس ته به لاړ سم دغسې تاسو ته به غوږ نیسم او تاسې نظریې به ټولوم، تاسې نظریې به نړۍ ته او افغانستان ته انعکاس ورکوم او وزیر صاحبانو ته به یې رسوم. ځکه دوی هم انشاءالله تعالی پس له دې نه به ما سره ګرځي. نو مننه له دې نه دلته اطمینان ولرئ چې دا سلسله دوام کوي. محمد اشرف غني د سولې په برخه کې وویل زموږ موخه دا ده چې هم په داخل او هم په پاکستان کې د وسلوالو مخالفینو سره سوله وکړو. هغه ټینګار وکړ چې د سولې په خاطر هم جرأت او هم اراده لرو. هدف ته باید وګورو. هدف دا ده چې موږ هم داخل کې سولې ته ورسېږو او هم پاکستان سره سولې ته ورسېږو. تاسې زغم نه د زړه له کومې نه مننه کوم، زه بې پلانه نه یم، اما همدومره چې راباندې مې اعتماد وکړئ چې دا خبره مطلب ته ورسوم. ځکه که په عقل رفتار ونه کړو، په احساساتو باندې هر وارې راسو، انول له لاسه ورکو. نږدې سوي یو لا نتیجې ته نه یو رسید او د مهاجرو برخو کې ما واضح ورته پیغام راغلی چې زه ټول مهاجر د افغانستان برته خپل خاورې کې غواړم. که نیمه ډوډۍ ده هغه به سره نیمه کو، اما موږ مهاجر دیم ته برته راسي ورونو نیم لاس نیمه پښه م نسته. تر څه ټول مهاجر د افغانستان برته افغان کور ته نه دي راغلي، دا وطن ثبات ته نه رسېږي. د سولې یوه لویه برخه ورونو برته یې موږ د مهاجرینو راتګ او دې باندې اخته یم، ځکه سبا دوی ډوډۍ غواړي، مکتب غواړي، دا غواړي. نو انشاءالله تعالی دې باندې راسو چې لوی پیغامونه واضح. محمد اشرف غني ویل ګردیز ښار یو جامع پلان ته اړتیا لري او د دې ولایت والي ته مې لارښوونه دا ده چې په دې برخه کې په یوه طرحه کار وکړي. د پکتیا
د اول درجې ولایت حیثیت او د ګردیز د ښار حیثیت. د ګردیز ښار یو پلان ته ضرورت لري او پانګې اچولو ته ضرورت لري او دا چې تاسې تر اوسه یو میلمستون نه لرئ دا د منلو وړ نه ده. نو دلته به سره کار وکړو چې یو واضح پلان برابر کړو جناب والي صاحب چې پکتیا وکړی سي د اول درجه ولایت په اساس باندې نور ولایتونه کوربه اوسي او میلمانه چې راځي له هر ځای نه په عزت او احترام راسي دا به در سره برابره. هغه څرګنده کړه په پروژو کې فساد د کیفیت د خرابېدو لامل ګرځي او زموږ موخه دا ده چې د پروژو د اجرا او تطبیق په برخه کې کیفیت لوړ او بیې راټیټې کړو. خبره دا وه چې د ټولو وزارتو کې غلا دستورو قراردادیان څوک خو د وزیرانو یا د نورو کارمندانو خپلوان. دا وزیر صاحبان خپلوان نه لري. او اما خپلوان خو تاسې یې. اما خپلوان د افغانستان ټول ولس ده. کیفیت مسله زښته ډېره مهمه ده جناب وریاخیل صاحب ځکه ده چې ما دوی ټینګ کړي دي. زه به یو مثال درکړم هم د کیفیت هم د سپماوي. د ارک دوه تعمیرونه یې جوړ کړي وو میلیونها ډالر ورباندې ولګېدل هم کوټي باغچه کې هم دلکشا باندې. سږ کال د ټول ارک عمده تعمیرات ترمیم سول پغمان هم ترمیم سو هرات هم وسو او په منځ کې 350 میلیون افغانۍ سپماوی وسو. جومات هم جوړ سو او بل جومات هم ترمیم کړ. خبره په دې کې ده چې زړه سوایي دا پیسې رسیږي. عرض مې دا ده چې په دا رقم چې د سړکونو پیسې دوی مصرفوي او د تعمیراتو پیسې مصرفوي دا نه د خدای لاره ده نه د رسول. موږ باید کیفیت جګ کړو قیمت ټیټ کړو. جمهور رئیس وویل حکومت په یوازې ځان د فساد مخه نسي نیولی په دې برخه کې باید ملت خپل غږ پورته کړي. ماره اصلي خبره هم دا ده چې موږ او تاسې باید یو بل ته لاس ورکړو. لیدلیم دي معین مې بندي کړی ډګر جنرال مې بندي کړی له دواړو وزارتونو او نور هم که غلا وکړي نور به یې بندي کړو مګر که ولس لاس رانکړي دا په بندي کولو نه کېږي. جمهور رئیس غني زیاته کړه په لومړي پړاو کې به د پکتیا مڼې قلي اردوګانو ته پیرل کیږي او دغه راز به روسیې او قزاقستان ته هم صادرې سي. باید تولیدات مو منظم وي. د دې باندې ده نو وزیر صاحب دفاع ته مو امر کړ سږ کال به مڼې قلي اردو دپاره اخیستل کیږي. په هغه فصل کې اما غوښتنه مې دا ده چې تاسې خپل اتحادیې جوړې کړئ چې بیا منځ کې نور خلک رانیسي او غیر له هغه نه قزاقستان سره هم غږېدلی یم روسیې سره هم غږېدلی یم. د پکتیا مڼې به انشاءالله تعالی هم قزاقستان ته ورسوو هم روسیې ته. وزیر صاحب د زراعت در سره ده اما په اول قدم کې د پکتیا مڼې به قلي اردوګان اخلي او پس د هغه نه به یې وزارت داخله اخلي. یو ترتیب را سره ونیسئ چې پوه سو څه خپل بل د جلغوزیو ده. جلغوزیو باندې ما تر اوسه 4 جلسې نیولې په شمول د والي صاحب د پکتیا والي صاحب د خوست والي صاحب د پکتیکا ځکه ډېره برخه دلته ده بیا لوګر ده کاپیسا ده ننګرهار ده نورستان ده کونړ ده. دلته ډېر زر به انشاءالله تعالی تاسې د تغییر بڼه ووینئ ځکه دا په سلها نفرو باندې تاثیر لري زرها نفرو باندې تاثیر لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د پکتیا ولایت د مشرانو د دې پریکړې او نوښت ستاینه وکړه چې له دې وروسته به ټول ماشومان ښوونځیو ته ځي. په آخر کې زه غواړم تاسې له دوه ابتکارو نه خاصه مننه وکړم. جناب صمد خان ځاځي وویل اول دا چې دا لوی نیت هم کړی او جرګه هم کړې ده چې ټول مکتب ته لاړ شي. زه د زړه له کومې نه مننه کوم. تاسې مکتب ته راوړئ
د مکتب ترتیبات یوازې په معلم نه کېږي ورو. اما هدف داده او اریابي صاحب ټینګ ونیسئ. امام هدف داده چې معلم له فضا نه درته راوړو. بهترین معلم به انشاءالله تعالی د انټرنټ لاندې د مکتبو ته راسي. بهترین درس دی راسي، بهترین امکانات دی راسي. ځکه که دې باندې فکر وکړو چې 100,000 معلمه په یو کال کې روزلی شو، په هغه سویه چې تاسو په کار ده، په کار نه ده. اما دا ماشومان چې ما ولید، مخصوصا د ځوانې پیغلې وې او کوچنۍ، دغلته دوی مغزو ته باید موږ ورسېږو. نو ضرور دا ده چې یو 2 قرنه یو واري په یو بل ګام لاړ شو. دلته اما هدایت دا ده چې 100 کال به انشاءالله تعالی د انټرنټ امکانات د نوو مکتبو سره به برابر شي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس او د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان محمد اشرف غني ماسخوتن مهال په 203 تندر قلي اردو کې د یاد قلي اردو سرتیرو، بریدملانو او افسرانو سره په جلا جلا غونډو کې د دوی غوښتنې او وړاندیزونه واوریدل. د 203 تندر قلي اردو سرتیري قاري عبدالرشید، محمد هارون او جنرال محمد اسرار اطلس د 203 تندر قلي اردو د سرتیرو، بریدملانو او افسرانو په استازیتوب د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جمهور رئیس د ځانګړې او همیشنۍ پاملرنې او ملاتړ مننه وکړه. هغوی همدارنګه د ترفیعاتو، تحصیلي بورسونو، د سرتیرو د لا ښه تمویل، تجهیز او د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه خپل وړاندیزونه مطرح کړل او جمهور رئیس ته د سولې پروسې او ټاکنو د امنیت د تامین ډاډ ورکړ. همدارنګه هغوی څرګنده کړه ویاړي چې د جمهور رئیس تر قیادت او رهبرۍ لاندې د هیواد دفاع او د خپلو هیوادوالو د ساتنې سپېڅلې دنده په صداقت او زړورتیا ترسره کوي او په ټینګار سره یې وویل په دې برخه کې هر ډول قربانۍ ته تیار دي. جمهور رئیس غني د 203 تندر قلي اردو د سرتیرو، بریدملانو او افسرانو د معلوماتو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته د دوی د قربانیو او هلو ځلو له امله له یادو منصوبینو او د دوی له کورنیو څخه له دې امله مننه وکړه چې په ټول صداقت او جرأت د هیواد د دفاع برحق مبارزه کوي. جمهور رئیس د هیواد دغو اتلو زړورو بچیانو ته په خطاب کې وویل تاریخ او راتلونکي نسلونه به پر تاسو وویاړي، ځکه ستاسو د مبارزو، میړانې او سرښندنو له برکته افغانستان په ملي او بین المللي کچه ښې لاسته راوړنې لري. ورپسې جمهور رئیس د 203 تندر قلي اردو د غونډو په تالار کې د لوړپوړي دولتي پلاوي په حضور کې د پکتیا ولایت ملکي او امنیتي مسؤلینو او د دغې قلي اردو منصوبینو سره په جوړه سوې غونډه کې ګډون وینا وکړه. په پیل کې د ملي دفاع وزیر ډګر جنرال ارکان حرب طارق شاه بهرامي د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د جمهور رئیس د پاملرنې قدرداني او د افغانستان د اتلو او زړورو ځواکونو د اتلولیو، مبارزو او سرښندنو مننه وکړه. محمد اشرف غني د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د سرتیرو د ستونزو د حل لارښوونه وکړه. دا ما واجبه ده چې له تاسو نه مننه وکړم. زه غواړم د ټول افغانستان په استازیتوب په شمول د جناب ډاکټر صاحبانو چې ایرمنسی سفید پوشای محترم ما از زحمت شب و روزی شما ابراز امتنان کنم. باز مردم پرسان میکنن که چی رقم رئیس جمهور است که 3 دفعه در 6 ماه به قول اردو میه. رئیس جمهوری که سر شما باور داره. و دلیلی که من میخوایم که نبضتان رو بفهم، چون در نبض شما ثبات و امنیت از این مملکت نهفته است. اگر شما مشکل داشته باشین، اگر سرباز مشکل داشته باشه، اگر بریدمل مشکل داشته باشه، اگر افسر مشکل داشته باشه، کل افغانستان مشکل داره. نو ذکر لازمه ده چه موک نبض واخلو چه په مساعد وخت کې کومه کمی زری رفع کو، نه د دې لپاره چې پرېږدو چې خدای ناکرده خبیثه دانه سي. د وسلوال پوځ اعلی سرقمندان څرګنده کړه ما تمام صفحاتون دید. مشکلات خاص سربازا دارن جناب وزیر صاحب دفاع،
و وزیر صاحب داخله که توجهتان میخوام. مسئله اول از اینا است که رخصتی بر از اینا اکثرا به غم بدل شد و هدایت واضح است که هر دو وزارت برای ترتیبات امنیتی از اینا در حالی که رخصتی میرن مسیر را باید اقدامات برش و همچنین وقتی که خدای ناکرده یکی از اینا در هنگام رخصتی مورد حمله قرار میگیرن باید یک سیستم واضح پرسان وجود باشه که از پیشان پرسان کن و مشکلات رخصتی از اینا برای ولایتی که دوردست هستند توجه میکنن. اگر 6 روز میگیره که به یک ولایت برسن و پس بیاین و 6 روز اینا رخصتی دارن ضرورت واضح است جناب وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب داخله که برشان توجه شد و دکتر صاحبا همیشه قسم خوردن که لباستان سفید است بین افسرها و سربازا و بریدملا فرق نمیکنین اما باز دفعه سربازای معگس دارن که شاید یک فرق موجود باشه و امید است که به زودترین فرصت رفع شد. ورپسې د 203 تن در قلي اردو قمندان تورن جنرال شورګل جمهور رئیس د هرکلي ترڅنګ ډاډ ورکړ چې د سولې پروسې ټاکنو د لویو لارو او د ولسوالیو د ښه امنیت د تامین او ملي پاڅونونو د ملاتړ په برخه کې به خپلې هڅې دریغ نه کړي. نوموړي د جمهور رئیس غني د پراخ ملاتړ او پاملرنې مننه وکړه او د ټولو په استازیتوب یې ډاډ ورکړ چې د افغانستان د دښمنانو د ځپلو او د امنیت د تامین او د هیواد د دفاع په برخه کې به خپل ځانونه ونه سپموي. ورپسې د 303 سپین غرزون د پولیسو قمندان جنرال ګل محمد راسخ له جمهور رئیس څخه له دې امله مننه وکړه چې تل یې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ځانګړې پاملرنه کړې. نوموړي څرګنده کړه د هوایي ځواکونو ملاتړ او پیاوړتیا اشد ضرورت دی. کشفي ارګانونه دې پیاوړي او د هغوی امکانات دې زیات سي او ژمنه یې وکړه چې د افغانستان دښمنان به په هر ځای کې پیدا او نابود او د قانون حاکمیت ټینګ کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیا ولایت ته د خپل سفر په دویمه ورځ سهار د پکتیا پوهنتون له یو شمېر استادانو او د ښوونځي له ښوونکو سره وکتل. په دغه کتنه کې د عبدالحی ګردیزي لیسې استاد محمد آصف زیار د نورو ښوونکو په استازیتوب خبرې وکړې. نوموړي وویل په 1999 کال کې د معارف په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلي. هغه زیاته کړه د ښوونکو لپاره روزنیز کورسونه جوړ او یو شمېر ښوونځي ترمیم سوي دي چې له 15 غیر فعالو ښوونځیو څخه یې 4 ښوونځي د ولسي خلکو او والي په همکارۍ بیا پرانیستل سوي او په نوي کال کې ښوونځیو ته زرګونه زده کوونکي جذب سوي دي. محمد آصف زیار په بېلابېلو برخو کې د ښوونکو ستونزې بیان کړې. نوموړي وویل پکتیا ولایت کې له 80 څخه زیات ښوونځي ودانۍ نه لري او زیات ښوونځي یې د درسي کتابونو څوکیو او لابراتوار له کمښت سره مخ دي. ورپسې د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهندوی یار محمد پکتین د نورو استادانو په استازیتوب د خبرو پر مهال وویل دا چې پکتیا ولایت لومړۍ درجه ولایت ته ارتقا کړې ده نو پکار ده چې دغه ولایت ټول ادارې د پوهنتون او د لوړو زده کړو د موسساتو په شمول لومړۍ درجه امتیازاتو څخه برخمنې سي. نوموړي پکتیا پوهنتون ته د هوایي ډګر د ځمکې انتقال د استادانو د ظرفیت لوړول د شریعتو کمپیوټر ساینس او ویترنري پوهنځیو ایجادول او د کرنیز او حیواني څیړنیز فارم جوړولو غوښتنه وکړه او زیاته کړه د پکتیا د کادري روغتون ودانۍ د جوړه د استادانو د کموالي ستونزه د حل او د هغوی لپاره د ماستري بورسونه په پام کې ونیول سي. جمهور رئیس غني د هغوی د خبرو له اورېدو وروسته په دې خاطر چې استادانو او ښوونکو سره خپلې لاسته راوړنې او ستونزې په وضاحت بیان کړې مننه وکړه. هغه وویل د پوهنې په برخه کې اساسي بدلونونه راغلي ځکه روان کال د پوهنې په نوم نومول سوی دی. جمهور رئیس استادانو ښوونکو ته په خطاب کې وویل تاسې تر ټولو اساسي کار کوئ او هغه بشري پانګونه ده او موخه مو د راتلونکو نسلونو روزنه ده. جمهور رئیس ویل د پکتیا والي ته زما لارښوونه دا ده چې د ولسوالیو غونډو کې د ولسوالیو د پوهنې مدیرانو ته د ګډون زمینه برابره کړي او د ښوونځیو د ودانیو د کموالي ستونزه به د کلیو پراختیا وزارت په اساسي ډول حل کړي.
د هیواد جمهور رئیس د پکتیا والي ته لارښوونه وکړه چې د پکتیا پوهنتون ته د هوایي ډګر د ځمکې د انتقال وړاندیز دی د منظورۍ لپاره ترتیب کړي او زیاته یې کړه چې د کرنې او حیواني تحقیقاتي فارمونو ستونزه هم په اساسي توګه حل کیږي. جمهور رئیس غني وویل په راتلونکو 2 کلونو کې به په هره ولسوالۍ کې مسلکي ښوونځي جوړ سي او د کلیو پراختیا او کرنې وزارت ته لارښوونه وکړه چې له استادانو او ښوونکو سره دې دغسې ناستو ته تر هغو دوام ورکړي چې ټولو ستونزو ته یې رسیدګي وسي او عملي نتایج ترلاسه سي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیا ولایت ته د خپل سفر په 2مه ورځ له غرمې مخکې د پکتیا ولایتي شورا له غړو سره وکتل. په پیل کې د پکتیا ولایت ولایتي شورا رئیس عبدالمالک زازي دغه ولایت ته د جمهور رئیس له سفر څخه چې دوی وکولای سوی له نږدې ورسره خپلې ستونزې مطرح کړي مننه وکړه. نوموړي وویل د حکومت او جمهور رئیس د ټولو برنامو په ځانګړي ډول له اقتصادي او پرمختیایي برنامو څخه ملاتړ کوو او په هر قیمت به د نظام ترڅنګ درېږو او یوازې مو نه پرېږدو. ورپسې نورو وکیلانو هم په خپل وار خبرې وکړې او د حکومت له برنامو څخه د ملاتړ ترڅنګ یې د خپل ولایت د ستونزو په اړه جمهور رئیس سره مشخص وړاندیزونه او ستونزې شریکې کړې. د ولایتي شورا وکیلانو پر امنیه قمندانۍ د ترهګریز برید سمه څېړنه وغوښته او ټینګار یې وکړ چې د دغې څېړنې پایلې باید خلکو سره شریکې سي ترڅو معلومه سي چې ستونزه چیرته وه. هغوی وویل په اقتصادي او پرمختیایي پروژو کې د فساد د مخنیوي په غرض باید د پروژو قراردادونه وکیلانو او زورواکانو ته ورنه کول سي. د هغوی په خبره بیا دوی دغه پروژې په سمه توګه نسي څارلی او د نظارت بهیر ته ضرر رسوي. د ولایتي شورا وکیلانو د سړک جوړونې د هغو پروژو پیلولو غوښتل چې لومړنۍ چارې بشپړې او نهایي سوي دي خو عملي کارونه یا نه دي پیل سوي یا ناتمامه پاتې دي. همدارنګه وکیلانو ویل د پکتیا ولایت په ادارو کې داسې رئیسان هم شته چې 14 کاله کېږي په یوه څوکۍ پاتې دي. د دوی په خبره د دغو رئیسانو کارونه باید وارزول سي. که سم کار یې کړی دی باید وستایل سي او که نه باید په ځای یې نوي تعینات وسي. دغه راز دوی په ادارو کې د سرپرستۍ ستونزه جدي وبلله او د ژر حل کېدو غوښتنه یې وکړه. د ولایتي شورا وکیلانو له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د کدرونو په تعیناتو کې باید د خلکو سره سلا مشورې وسي او ټینګار یې وکړ چې تعیناتو کې باید د باجګرۍ او زورواکۍ مخه ونیول سي. همدارنګه دوی د پکتیا پوهنتون د ځمکې کمبود ته اشاره وکړه او وړاندیز یې وکړ چې د پخواني هوایي ډګر ځمکه دې د پوهنتون په واک کې ورکول سي او دغه راز یې د شپې پوهنځي او د طب د کادري روغتون د ودانۍ د جوړولو وړاندیز هم وکړ. د پکتیا د ولایتي شورا غړو له جمهور رئیس څخه په کلکه وغوښتل چې د ځمکو د غصب مخه ونیسي او د امنیتي او دفاعي ځواکونو حقوق په خپل وخت ورکول سي. د ټپیانو او شهیدانو کورنیو ته رسیدګي وسي او د ټپیانو کامله درملنه وسي. د پکتیا د ولایتي شورا غړو څرګنده کړه تحصیلي بورسونه باید په شفاف ډول وویشل سي او په وینا یې پکتیا چې دا مهال لومړی درجه ولایت دی باید د تحصیلي بورسونو او د حج ونډه هم د لومړۍ درجې ولایت په اندازه وي. دوی له جمهور رئیس څخه وغوښتل چې د ولایتي شورا وکیلانو ته باید وخت ورکول سي چې د کابینې له وزیرانو سره ناستې ولري او خپل سیمه ییز مشکلات ورسره له نږدې شریک کړي. د ولایتي شورا وکیل زرغونه حمید توتاخیل بیا د ښځو اړوندو ستونزو ته په اشارې د ښځو روغتیا ته توجه وغوښته. هغې وویل پکتیا ولایت کې ښځینه ډاکټرانې کمې دي او د مور او ماشوم مړینه زیاته ده. نوموړي وړاندیز وکړ چې پکتیا ولایت کې د ښځینه ډاکټرانو د ستونزې د حل په خاطر باید د پکتیا ولایت ښوونځي کې هغو نجونو ته چې لوړې نمرې لري ځانګړی امتیاز په پام کې ونیول سي چې د طب ښوونځي ته لاره پیدا کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني له وکیلانو څخه مننه وکړه چې هم یې د حکومت د برنامو ملاتړ وکړ او هم یې خپلې ستونزې په خوره وضاحت ورسره شریکې کړې. جمهور رئیس غني چې د امنیتي او ملکي ادارو مسؤلین یې ترڅنګ ناستو ټینګار وکړ چې د ځمکو غصب ورته د منلو نه دی او دولتي ځمکې باید د خلکو په ګټه وکارول سي. هغه اړوندو مسؤلانو ته لارښوونه وکړه چې د غصب شویو ځمکو اندازه معلومه او د مخنیوي په غرض یې عاجل اقدام وکړي. جمهور رئیس ویل د پکتیا والي ته مې لارښوونه کړې چې د پوهنتون د ځمکې په اړه خپل وړاندیز چمتو کړي او د کابینې غونډې ته دې وړاندې کړي
چې ځمکه ورکول سي. د هیواد جمهور رئیس د پکتیا ولایت ځمکه د زراعت لپاره مناسبه وبلله. ویل د کرنې پونځي د مسلکي کېدو لپاره د کرنې وزیر ته لارښوونه کړې چې داسې فارمونه جوړ کړي ترڅو محصلان پکې هم تجربې او څېړنې وکړي او هم د زراعت له ودې سره مرسته وکړي. جمهور رئیس په ادارو کې د سرپرستۍ د ستونزې او هغو رئیسانو په اړه چې زیات په واک کې پاتې شوي دي وویل د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو کمیسیون او د سیمه ییزو ارګانونو اداره توافق ته رسېدلي دي چې ټول بستونه د ارزونې وروسته اعلان ته وسپاري او د یوې شفافې پروسې له لارې نوي تعینات وکړي. هغه ویل ادارو کې اصلاحات په لومړي پړاو کې 8 ولایتونو کې پیلېږي چې پکتیا هم پکې شامله ده. جمهور رئیس زیاته کړه اصلاحات په ټولو برخو کې اجرا کیږي او هیڅوک د اصلاحاتو په پروسه کې د مداخلې حق نه لري. جمهور رئیس غني د پکتیا د ولایتي شورا غړو ته ډاډ ورکړ چې پکتیا ته به ټول امکانات د لومړۍ درجې ولایت په توګه په نظر کې ونیول سي. جمهور رئیس د ښځو ستونزو ته په اشاره ژمنه وکړه چې دا ستونزې به په هر ډګر کې په اساسي او هراړخیزه توګه حل سي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیا ولایت ته د خپل سفر په دویمه غرمه د دغه ولایت له یو شمېر ځوانانو او مدني فعالانو سره وکتل. په پیل کې اسف خیل د نورو ځوانانو په استازیتوب په خپلو خبرو کې د افغانستان د پرمختګ او ثبات لپاره د جمهور رئیس برنامې ارزښتناکې او ګټورې وبللې او زیاته یې کړه چې د سولې په راوستو زورواکو او فساد ضد مبارزه کې ستاسې تر شا ولاړ یو او د برېښنایي تذکرو د ویش په برخه کې درنه قاطعیت غواړو. نوموړي په دغه ولایت کې د متوازن انکشاف د کدرونو د جذب د قمندانۍ د موضوع په اړه د جدي څېړنې اریوب زازي او ډنډ پټان سرحدي ولسوالیو ته د جدي پاملرنې پکتیا په اقتصادي زون بدلولو ګمرک کې د فساد د مخنیوي او دغه راز په دولتي ادارو کې د استخدام پروسې پر شفافیت او چټکتیا ټینګار وکړ. وروسته د پکتیا ولایت د ځوانانو ټولنې غړي عنایت الله زرمتي د رڼا طبي علومو د انسټیټیوټ مشر ډاکټر سمیع الله احمدزي او د منګلو د ځوانانو ټولنې غړي زیتون منګل په دغه ولایت کې د ځوانانو او مدني ټولنې ستونزو ته اشاره وکړه. هغوی په پکتیا کې د ځوانانو د ظرفیت لوړولو په خاطر د انسټیټیوټ د جوړولو، د طبیعي منابعو د ښه مدیریت، د ځمکو د تثبیت د موضوع، په راتلونکو ټاکنو کې د ځوانانو د رول، عصري دارالعلوم جوړولو، امنیت او سولې، معارف ته د اساسي پاملرنې، د تخصصي پروګرام د تطبیق او ورزشي اسانتیاو په برخو کې خپلې غوښتنې او وړاندیزونه جمهور رئیس سره شریک کړل. جمهور رئیس غني د یادو ویناوالو د خبرو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته د پکتیا ولایت ځوانانو او مدني فعالانو ته په خطاب کې وویل: وکیلانو ته مې ویلي چې د خپلو کړنو په اړه ولس ته حساب ورکړي. هیڅ وکیل زما استازی نه دی او زما په استازیتوب خبرې نشي کولی. هغه ویل کدرونه به د شفافیت او واضح معیارونو په اساس ځای پر ځای سي. د هیواد لوړې زده کړې او معارف باید په پښو ودرو. دغه راز به په ښوونځیو کې د انټرنیټي خدمتونو اسانتیاوې د مخابراتو وزارت رامنځته کړي. جمهور رئیس غني څرګنده کړه مننه چې تړون او جرګې مو کړي چې ټول ماشومان به ښوونځي ته ځي. لویه پکتیا به په اساسي اقتصادي زون بدلو. هغه زیاته کړه موږ د سولې لپاره ملي اراده لرو او په دې برخه کې مو بین المللي ټولنه هم قانع کړې ده. د هیواد جمهور رئیس د پکتیا پر امنیه قمندانۍ د تروریستي برید د ارزونې په اړه اړوندو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په عاجل ډول د قمندانۍ موضوع تعقیب او پایلې دې د ملي امنیت شورا ته وړاندې او معلومات د پکتیا له ولس سره شریک کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني پکتیا ولایت ته د خپل سفر پر مهال له یو شمېر سوداګرو، صنعتکارانو او د سوداګرۍ خونې له مسؤلینو او غړو سره په کتنه کې د دوی معلومات او وړاندیزونه واورېدل. په پیل کې د رحیم ګردیزي شرکت رئیس حاجي محمد ګردیزي د هیواد جمهور رئیس ته هرکلی ووایه او د سوداګرو د امنیت او لازمو اسانتیاو په برخه کې د سوداګرو او پانګولو پر وړاندې پراته خنډونه له جمهور رئیس سره شریک کړل. ورپسې د پکتیا ولایت د سوداګرۍ خونې رئیس ډاکټر عبدالنصیر خبرې وکړې. هغه وویل که څه هم د پکتیا والي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله یوه اندازه مثبت تغیرات راوستي خو بیا هم بسنه نه کوي. هغه زیاته کړه د جلغوزۍ د پروسس او صادراتو په برخه کې تاجران پانګونې ته حاضر دي خو په دغه ولایت کې د معیاري لابراتوار نشتوالی، د کانونو غیر قانوني استخراج، د ګردیز،
لوګر پر لویه لار امنیتي ستونزې هغه څه دي چې باید پام ورته وسي. د پکتیا د سوداګرۍ خونې رئیس صنعتکارانو ته په شفاف ډول د ځمکو د ویش، په معیاري ډول د صنعتي پارک د جوړولو، د امنیتي حوزو د آمرینو د تغییر، د بې پلیټ او تورو ښیښو لرونکو موټرو د راغونډولو، د مجرمینو د ازادېدو د مخنیوي، ښاروالۍ ته د اجرایي صلاحیت د ورکړې، د غیر قانوني اخیزو د مخنیوي، برېښنا او سړو خونو د جوړولو په برخو کې خپل پیشنهادونه وکړل. جمهور رئیس غني د یادو ویناوالو د خبرو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته د پکتیا امنیه قمندان ته لارښوونه وکړه چې ځانګړې امنیتي طرحه جوړه کړي. هغه کسان چې کاري وړتیا نه لري د تبدیلۍ امر یې یوه ورځ کې صادر کړي، ځکه فساد د منلو نه دی. جمهور رئیس څرګنده کړه کشفي او امنیتي ارګانونه باید د بل هر وخت په پرتله فعال وي، خو له تاسې پانګوالو او سوداګرو څخه مې هیله ده د پکتیا والي سره امنیتي مشورتي ګروپ جوړ او امنیتي مسایل ورسره شریک کړئ. جمهور رئیس غني اړوندو مسؤلینو ته د امنیتي وضعیت د ښه والي ترڅنګ د پکتیا ولایت سوداګرو او پانګوالو ته په خطاب کې وویل مننه چې 80 فابریکې مو جوړې کړي، خو د ځمکو وړاندیزونه مشروط دي. یوازې هغوی ته ځمکې ورکړئ چې پانګونه کوي او باید د اطمینان فضا رامنځته سي. محمد اشرف غني څرګنده کړه خصوصي سکتور ظرفیت لري، خو کیفیت ته باید پام وکړي. د پانګونې لپاره واضح سیستم ایجاد کړي. بین المللي بازارونو ته د لارموندنې زمینه زه درته برابروم. هغه زیاته کړه په ګمرکونو کې اصلاحات راځي او د ترانزیت ستونزې حلیږي. جمهور رئیس د خپلو خبرو په پای کې ویل لوی پکتیا صنعتي کېدو ته اړتیا لري، ګمرکونه به مو معیاري سي. هغه امنیتي ارګانونو ته لارښوونه وکړه هر هغه څوک چې غیر قانوني اخاذې اخلي ونیسئ. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني د پکتیا ولایت له ولسوالانو سره په کتنه کې له هرې وسره د اړوندې ولسوالۍ د ستونزو په اړه خبرې وکړې. د پکتیا ولسوالانو هر یو په خپل وار په اړوندو ولسوالیو کې د روغتیا، معرف، امنیت او پرمختیا په برخه کې ستونزې او نیمګړتیاوې له جمهور رئیس غني سره شریکې کړې. جمهور رئیس د هغوی د غوښتنو او وړاندیزونو له اورېدو وروسته د پکتیا والي ته لارښوونه وکړه چې د سیمه ییزو ارګانونو سره په همغږۍ د پکتیا د هرې ولسوالۍ اړتیاوې ترتیب او د اجراتو د رسیدګۍ په موخه د اساسي ګامونه واخیستل سي. محمد اشرف غني په داسې حال کې چې امنیتي مسؤلین هم حاضر وو دغو مسؤلانو ته وویل چې تاسې خو د خلکو امنیتي ستونزې واورېدې، نو د حل په موخه یې بیړني ګامونه واخلئ. هغه همدارنګه د پکتیا امنیه قمندان ته لارښوونه وکړه چې هر څومره ژر کیږي د اخاذیو مخه دې ونیول سي.